ننګرهار کې د 2024م کال رمضان جام د کرکټ ولایتي سیالیو دویم پړاو پیل شو. د کرکټ ولایتي مسؤلین وایي رمضان جام څنګهنۍ د کرکټ لوبي چې د جلال آباد ښار نجیب ترکی کرکټ لوبغالي کې د شل لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. موخه د استعدادونو را برسېره کول او کورني کرکټ ته وده ورکول دي. څنګه چې تاسو به معلومه ده تیر کال هم موږ دغه ټورنمنټ سره کړی و د رمضان په میاشت کې. نو سکهال دوهم پړاو د لله الحمد نن لومړی ورځ ده او دغه ټورنمنټ بل اخر موږ بیا پیل کړ. په دې ټورنمنټ کې شل لوبډلې وجود لري. هدف دغه لوب سیالیو دا دی چې موږ په ننګرهار کې یو خدای زموږ د کلنی پلان یو برخه ده چې باید دغه کار موږ تر سره کوو او بل د دې ترڅنګ موږ غواړو چې لوبغاړو ته په رمضان میاشت کې چون سیالۍ محدود کیږي ټورنمنټونه کمیږي اکیډمي رخصتیږي نو موږ غواړو چې لوبغاړي همدغه سي پاتې نشي او یو شارټ فارمټ یو لنډ کرکټ ټورنمنټ دوی لپاره برابر کو. د لوبډلو مسؤلین د رمضان جام سیالیو په څیر ټورنمنټونه د کورني کرکټ او ورزش ته د ودې ورکولو لپاره مهم بولي. دا خو دوی لپاره یو فرصت ده، باید دوی دغه فرصت نه استفاده وکړي. چانس ده الکان او ګوره تاسو خصوصي سکتورونه هم خپل د وس مطابق کوشش کوي، هڅه کوي د الکان ټیمونه سپانسر کوي. دوی لپاره فرصت ده، دغه فرصت نه باید دوی استفاده وکړي. که دلته ټیټین کیږي، که په کونړ کې کیږي، که کریم خان صادق په ګراوند کې کیږي او یا مثلا دلته رمضان جام کیږي. دوی لپاره چې څنګه کورنۍ کرکټ لپاره ملي ټیم لپاره نور داخلي کرکټ لپاره لاره پیدا کاغوي لپاره ډیر مفید او زمينه مساعده چې ښه فرصت نه استفاده واخلي. د کرکټ لوبغاړي هم دغه ډول سیالیو ته خوښ دي. وایي هغه لوبغاړي چې وړتیا ولري په دې لوبو کې استعداد را برسېره کیږي. دا ډېر مهمې لوبې دي ځکه کو لومړی فایده درته دا وایم هغه لوبغاړي چې مثال لاندې غورځېدلي یا مخکې تللي او بېرته لاندې غورځېدلي هغوی د راجګېدو دپاره مثال دا بېرته ډېر مهمې دي او ضرور دي او همدارنګه لوبغاړي مثال دی کې ډېر ښه شو کېږي او ډېره فایده ورته لري بالخصوص د ځوان لوبغاړو لپاره. د نجیب الله ترکی ټیټن سیالۍ چې په رمضان کپ کې د کم رمضان کې تر سره کیږي یا روزه کې نو دا ډېرې مهمې سیالۍ په دې دي ځکه دې کې ځینې لوبغاړي لیدلي ډومestic کرکټ کې نه را شو شوي نه نو دې نه شو کېږي ځکه دا کرکټ بورډ مربوط سیالۍ دي. بل دې لوبې فایده دا ده چې بره کرکټ کې سړی څومره لکه ایکسپیرینس دې سره زیاتېږي. د ټیټن هغه 200 کم کرکټ چې د هغې سره بلدتیا او سره پیدا کېږي او هغې سره اموخته کېږي لکه عادت کېږي بلدتیا ورسره زیاتېږي او مهمه خبره پکې دا ده چې دې کې ورک استعدادونه پیدا کېږي. بیرته په ټوله کې دا ډول سیالیو کې تر ډیره هغه لوبغاړي موندل کیږي چې د ښه استعداد په درلودلو سره په ملي لوبډلو کې په نړیواله کچه ولوبېږي.